مقصد چکی میمیک سے مشورون دی یغه امر وکړو چې ګایستا برګنینه تړلې دي چد او تجار بر ون نه تړلای شي ولا بلا چې وایي په حق کې ظلم روان دی او په غیر قانوني توګه ورباندې اصول پلي کیږي. د خوست ولایت د لسکونه د موټرو سوداګر او د بارګینونو مسؤلین شکایت کوي چې دولت د دوی د خبرونې او مشورې پرته د کلونو مخکې د بارګینونو لپاره ورسپارل شوې سیمه نورو کسانو ته په قرارداد ورکړي. دوی د ښار جوړونې ریاست یا د پریکړه د کاروبار له اصولو سره په ټکر کې یادوي او زیاتوي سره له دې چې د کاروبار اړوند ټول اصولو ته ژمن دي، خو تازه د یاد ریاست له لوري د دوی د کاروبار اړوند سیمه په غیر قانوني ډول له نورو کسانو سره قرارداد شوې. دغه ساحه په اوس چې موږ اوس میشت یو او دلته موټر پرشي جوړ کړي، برګنونه مو جوړ کړي دي، اتحاد مو د برګنونو جوړ کړي دي. شل کاله 23 کاله کیږي چې په همدغه ځای کې مخبل کاروبار منظم کاروبار قانون برابر کاروبار مخته بدون دې نه چې موږ خبر کی یا خبر راکې په غیاب کې ناستي څوک سره ناستي بس چا سره قرارداد شوی داسې دغه جنولار څه موږ دلته نور هرشي چې جوړ کوم تاسیسات جوړ شي هرشي میګ هیڅ په خبر نه دی. دولت دا قانون دی چې په دولتي ځمکه چې څوک میشت وي اولین به هغې سره مشوره کېږي چې ته په دې کې کاروبار کې ته یې غوړې که هغې نه غوښته بیا به بل چا ته سپارلی کېږي. دا 32 برګنې مشرونو سره میګ منظمه اتحادیه لري، مشرون لري، هېڅ چا سره یې مشوره نه ده کړې. شرشدی رئیس په خپله هغې خلکو ته چا جواز نه لري، خپله 15 شپږ کسون سره غوړ شوي دي او ریټ یې سره معلوم کړی دی، چا چې لټ کې زیات ریټ ور کړی دی چې بس دغه یې دغه شو. دوی د دغه اعتراضیه راټولېدنې پر مهال روحي ته وویل چې دولت ورسره ژمنه کړې وای چې بارګینونو لپاره د ورکړل شوې ځمکې د پرېښودو په صورت کې به د موټرو د پلور لپاره بل مناسب ځای ځمکه په واک کې ورکوي، خو اوس پرته له کوم بدیل څخه ورته د سیمې د پرېښودو ویل شوي. چې دغه برګینونه چې دولت میګ ته روکړي دي دا یې په جرب والي دي، په پچه پچولې شوي دي، هر چا ته خپل برګن په وخت کې رسېدلی دی 22 کاله مخته. بیا په هغې وخت کې چې دا برګینونه په بیلمندلې کې وي، د بیلمندلې نه چې میګر نقل کولی په دا لاو دیر نقل کړي چې تاسو دلته پیسې مصرف کوئ، سرمایه‌ګذاري وکړئ، که چېرته بیرته هم تاسو یې دې نه وبوسلی دی په یواز کې به میګ لره ځایونه در کوي. نن څه کسون غیر قانوني چې هغه جوازونه نه لري د شرشدی رئیس کې شریک دی و هغه قراردادي کې شریک دی. اعتراض کوونکي سوداګر ګواښ کوي چې په هیڅ قیمت د بارګینونو د یادې ځمکې پرېښودو ته تیار نه دي او د اړتیا په صورت کې به د ښار جوړونې ریاست د پرېکړې پر تړاو لاریونونه پیل کړي. موږ غصبي نه یو چې غصبي نه یو، دوی که دومره تکړه دي دغه خلک زورواکي زویونه جوړ کړي دي، بل منزل کې جوړې دي، هغه ته داوطلبي وکړي هغه د نظام میګ ته روشي میخ هم دومره کم خلک ولا کوي تجارون یو بدالات نه غوړي یو حکومت سره همکار یو محکمه همکار وي یې سم همکار یو خو که نه رغبت میګ ته وروړی شي نه میګ چې څه واسه کېږي ولا شام کړي نه. هڅه مو وکړه چې د یادې موضوع په تړاو د خوست د ښار جوړونې ریاست نظر هم واخلو، خو د بیا هڅو سره په نظر اخیستلو بریالي نه شوو. د یادونې ده چې خوست میشتو وخت ناوخت د زورواکو له لوري د ځمکو د غصب، د دولت له لوري د ځمکو د ویش او ورته نورو پرېکړو څخه سر ټکوي او په دې برخه کې د جدي او بې پرې اقداماتو غوښتونکي دي. فرید عتیقي، روحي خبري اژانس، خوست.